خاص کر اخلاص. انما نحن یقینا من یو استهزاء والا ټوکی کون کیو ال د جلاړه شټوکم کولی بچون کیو استهزاء دا بل شکریہ دا بل مزاح. شکریہ هغه ویلې استعمالي کی شخص کی استهزاء عام دا مزاح معنا نفس خوشتبی. نبی صلی الله علیه وسلم په ټول مجلس کې تقریبا ټول عمر کې دوی خوشتبی نه نقل وی. دغه صحابي دې پوښتنه یا رسول الله وکړه وې دوه بچي بدر کړ وې زه تانه وغواړم تمہارا دوه بچي راکې ولې دوه کې بچي نه یا بوډۍ لوي چې بوډۍ به جنت نه نشي. صفت د بوډۍ ته عمر شیخ پر والانو لیکلي و چې ګور ډیر مزاح مکوې کې نروم بم ختم شي ور لهم الله بوزي. اول د مزاح صحیح وی لیکن آخر کې سب جګړه تمام شي. سره په ویره کې چا سره دوستانه ساتي نو بس غب شبې دي شنه ځان ساته به د عرش لپاره تخمي سلف صالحین فرمایي د دشمنی تخم شراغه استهزاء مزاح. صفات د منافقان ذکر شو چې اصل کې د ملګرو سره دي لیکن مؤمنان یې دي ظاهري. ورسره کې جواب الله تعالی بټو کیو کی بهم د دوی پورې او مهلت بور کې په توغیان په سرکشي د دوی کې یامون سرګردانا. استهزاء صفات د الله دی. دویم قول له موږ ذکر کړی چې معنا بدلر ټوکو بورګي سزا نه ولې الله په دې قادر نه دا منی داغه صفت. ابن عباس سے فرمایي روان به کې جنت په لارې سبي واړي جهنم لا الله به دوی امرو کې د سجدي ټول خلک به سجده کې منافقان به نه کوي ځکه املا به الله نه غي. ای دنیا کې دوی عملونه کوي په دې نه انشاء الله به قبول کوي. دنیا کې الله به ارث مغرد کوي مزه سزا شو. یمد کې معنا د محلت د زیتوالی یعمهون سرګردان عامل دندواله او عام حرامانه د زړه دندواله. آیات دلیل په دې چې کوم شی صحابه سره په دښمنۍ کې واقع شي ژوند کې الله یې آرام نه وي. ورسره غوښبل صفات دین ورکه بيدنی اخلي. اولئک الذین الله داخل دی چې بدل کې اخر شي گمراهی بالهدى په مقابل هدایت. اشتراو کې معنا ده استبدال. به معنا اختارو زلات گمراهی کفر بدعت هر قسم معصیت هدایت ورکړي. دومره به همت انسانان دي چې به داخله به سامان باندې تلګي هدایت شکوله ک ذریعہ دا شیرا ټوله ورو. آیات باندې سوال چې د خلکو سره خو بالکل سره شته دی نه هدایت. جواب فطری هدایت مراد دی. کله چې سړی عقل او خرج نه غټه کوي دوی وکړه هماره به حد غټه و نکړه د خلکو تجارت الله یوما کانو ندی شملار والا ویګم بالکل نه په تجارت نسبت د غټي تجارت لوګي مجازن تجارت به دنیویم دی او خربیم. کله سړی تجارت کوي به هیڅ تاوانو کې به تجارت کوي غټو کې دا الله بالکل پویږي نه پي. ورسره ایتونه کې اوس مثال آیات کې باول مثال د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولېږي نو معنا بد شي. مثلهم قران کې تقریبا 15 سروي کې 250 مثالونه ذکر کړی شوی دي. صرف سورہ بقرہ کې 15 ابن قیم نے کتاب الروح کې مستقل کتاب ہے پوری کتاب الامثال. مثال کې اشاره او وضاحت ده او دا چې کوم انسان ورکه یا څوک کوم ذات ورکه فصاحت او بلاغت دا کلام کې
ډیرو معناګانو باندې راځي. امام قاسمی کې معنا حال کما سری الذی پشاندا چا چې بل کان نار نور فلما ذا چکل رڼا کی داور ما حوله وګر چا پیرای دی اور بلون کی ذاب الله بنورهم الله رڼا ختمه کی پری دی دوی په تیارو کې لایف شروع نه لاوي په شال چې به څنګه ګوري. څه مقصد؟ نبی صلی الله علیه وسلم راغی مکه له رڼا د توحید راوړ الله نور السماوات. د مکه مشرکان مخالفت کی لاړو نبی مدینه له حال ترنا برکړو تاوان چاو کې مکه والاو کې نبی وکي مکه والا استوقده ویل سينو ته لپاره طلب راځي رجن الله راځي په کوشش او قران زوینه معلوم یار شاله چې دل ترې والتا اور صحابي خپل علم مطابق به خپل عیسی خصدا رسول الله فرمایي د قران مثال په شان باران دینو باز اصل خیز میں کې یو اندازه وبو ډنډې بل کیفیت باندې والی او باز شکاړي څومره چې انسان کی ظرفیت دی مطابق الله ر قران علم ورکړي. نار کله معنا د گرمایش راځي کله د دنیا او کله د آخرت ور کله د برزخ نوري معناګان په دې کې شته. بیچون کې نبی شکل مخالف بیانو کې د مخالفت الله ورنا می ته ویوړه. دویم قول علماء ذکر کړی چې دا مثال منافقانو دی. رڼا بلا کړی د ایمان لا اله الا الله مزي پاسلې یو ورځ به الله رڼا ختم کی مړ به کی به شملي زکه اور کی چې اور لګي د بکار دی لرګیم عمل بکار دی په ایمان کې دوسر رشتہ دی نه سره. به دې شی ویلي فلما ازاد ما حوله ذهب الله واصحابه ابن قیم لګي کې اشاره دی لا اصحاب را مناقړ غټي دی وړو لګي پاتې کړي له حالانکه دوره خو لګم نه دی پاتې بنورهم ویلي بزوهم ونه ویلي زکه زو امانه زه ترنا چې زه ترنا ویول لکشتا به بنارهم ونه ویلي زکه اور کی دوه صفاتونه دی او سوزول او بل رڼا لاړه سوزیدل خو الله پاتې دي کنه. ظلمات دا معنی تیاری د کفر د جال د تعصب حسد ایس نه ګوري ورسا کې اوس تکمیل. ثم الله داخل کان دي ګونګین دي عميون الله وړاندري فهم لا يرجون واپس کیږي د باطل نه اخلا جمع اسوام دابل جمع احکام جمع اعما اخره شونه ویل چې به بندره لیکن په اشارو باندې کارونه کول شي دا خو بالکل پیګنه دماغ بندي لا ارجون واپس کیږي د باطل نه اخلا. آیات دلیل په خبره باندې چې کله انسان مرتد شو نو هغه اسلام نه چرته اځ ظاهري وای چې زموږ مبدای مواغه یا ډیر کم. ورسا کې بل مثال یو سړی دغه په سلی باران راګر کړي په سلی باران کې تیری دي ګلزار رڼا ګوتی ورکړي دی وګونه کې دله پارا چې تندر را پرې نوځي نو کله چې پړق وشي ورنا راشي نو ایسه داب کې منډه والی چې کله پړق منشي تیارې نو به ودرېږي. قران چې بیانېږي الله منافق انسان د خپل غوګونو یې ګوتی ورکړي وی اسنه چې ما تشریح نکي کله چې قران کې پیدا یې څنګه پیدا یې منډه والی چې مسلمان او چې تاوانې پکې وي زه بالکل اسلام پیژنم نه چې ویلې چې سلام
ظلمات دا معنی دوی تیری کفر او شرک رعد دا معنی زجرنا برق دلائل او کصیبین دا معنی او کزی صیبین مطر عام باران لویل شي غیث د وشکالین ورس شراش صیب باران سرلی من السماء الله باران دے دبر او فی ظلمات پدې کې تیری شپلا اورس رادن غړزار سورہ رات کې برائش د आवाज د ملائکه له څوګي دا ملک د کم چینی دي بر قرآن دلائل قرآن دلائل ډېر کار دي دوی نس کوي یجعلون اصحابهم الله وی ګرځي دا خپل سرونه د غوتو په اذان په غوګونو کې د وجه تندر نه یریږي د مرګ مفلو من اجلیا بشو ټوله غوته نه درنه کوي ذکر د غوته مراد ته سر او دا انسان ته بته آیا په دې کار به بچي جواب والله محيط بالكافرين الله ګرون کړي کافرانو لرا شرط به الله وي اخر بغیرش ورسا کې اوس تکمیل د انسان چې کله الله وي باران کې ورنا شي نو عیسی منډه پکې والی شي تیر شي ودرېږي منافق انسان هم چې په اسلام کې خیر د ټولو نمخ کې وجه راځي مسلمان چې اسلام کې ظاهري خیر نه پیژنه مې وینا یکادو قران کې دوه طریقو باندې استعمال لې مثبت او منفي نږدې درنا چې وتکته افسارهم ندینا نظرونه خطب دا مې لګا چې دانا زر زر کلمہ هر کله تعمیم دا اوقات د پر الله وسوي چلارنا کې لوم دوی لرا دا ورنا کې مشوفي مزل کې پای کې او چې تیار شي په دوی باندې تیاری کې قام ودري کی آی کی شکل رڼا راش منډه والی او چې تیرش به ودريږي نو منافق چې اسلام کې خیر ټول نه مخ کې ځان رسي چې خیر نه وي نه مني ولو شاء الله دغه دوه تفسیر دي یو دا ک الله درانا تیزه کې نو دا غوګونو سترګې بکار پری دي دا شی ډیر زیات شي به معنا شي ولو شاء الله قد الله وخشي لذهب بالسمعهم ختم بکی دوی قوی سامعه او ابصارهم قوی باصره تیزوال درناله دویم خورو نمو ذکر کړي لکه څنګه چې دا باطنی قوی ورته الله ختم کړي دي الله قادر دی چې ظاهریم ختم کړي او استدراج دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کله چې انسان ګناه کوي الله پرې دیونه رانی سیده استدراج دی یو دم بیګيري به چې څنګه ګیر کې ان الله سره جواب سوال وی ویل الله تعالی چې غوونه به ختم کوم او سره به ختم کوم او دا به کوم ایا دا الله کول شي که چې دمکې نه مونږ لرا کوي الله یا تسوي ان الله یقینا الله تعالی چې علی کل شیء فاعل شمانی قدیر پورا طاقت والا کله قادر راوړي کله قدیر کله مقتدر د شی اطلاق به په الله کیږي کنه چا ویل کیږي او چا ویل نه کیږي سیدا چې په کوم ځای قربانه اطلاق د شی شوی نه به کول پکار دي چې نه شی به نه کوي لکه سورہ نعام کې برا شی اکبر دی جنبل باب دی اول آیتونه کې الله دعوه کړي دی نه بورو سبه دلیل راوړي رب تمداري درې جماعت ذکر کړو اوس وایي ګورا اول جماعت کې ځان داخل کې عبادت والا شي بندگی د الله کوي یمه کې مثال نه راوړل د منافقانو صلی الله علیه وسلم منافقت نه بچ کې په بندګۍ یا ایها الناس
اے ټول انسانانو آیات دلیل په دې قرآن کریم او نبی صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا کتاب او د ټول دنیا نبی دی پیران دي انسانان چاوی ویل شي ایه الناس دا مکی آیتونه کې راځي او یا الذین آمنوا مدنی کې هغه فرق کمزور دی مکی قبل الهجرت او مدنی بعد الهجرت سورہ نساء سورہ حجرات کې ایه الناس د سره دینه چې مدنی دي بیا هر کله چې قران عام کتاب دی نو ناس تعبیر ولې وکي جواب دا اول مخاطب د قران انسانان دی وجه اعبدوا بندگیو کوي ربکم د خپل رب عبد الله بن عباس معنا بندگیو کوي په عقیده توحید اعبدوا وحدوا دیم دلیل پیدا شي فلا تجعلوا لله اندادا شرک مکوئ درې مشرکین بندگی کوله لیکن توحید پکې نه و ربکم ساسو درب تفصیل ټول تیر شوی رب العالمین کی دی ته ویل شي قضایا ما قیاساتها بندگیو کوي ولې او کوي ځکه تاسو تربیت کړي څومره لوی کار کړی دی الله واړې راغټ کړی دماغ درکړ جامع خوراک سکا دلیل له بدی چې توحید د ربوبیت مقرم نه پدې بل الله جا غرب ساو چې پیدا کړی نوې پیدا کړی څومره لوی نعمت دوی ویل چې مړه مو خمور پلار پیدا کړیو جواب والذین واغ انسانان من قبلکم جساسون وړاندې لري لعلکم تتقون در پارا چې بچی د الله رقار او عذابنا منالو غوی تقوا حاصل کړي آیات دلیل له دې باندې شلوه تقوا په تقواګانو کې دا چې انسان د الله اطاعت وکړي د الله بندگی لعل معنا د کېن ورسره کې اوس بل دلیل انسان پیدا کې اوزار فار د اسمه کې د کور څخه پکار دی چت پکار دی الذي جعل پډې رومانا غانو دا اقزا چې پیدا کړی لكم الارض ساوز فارز مکا فراشن فرشا والسماء اسمان پیدا کړی بنا انچت زمکا ساوز فار فرش اسمان ساوز فار چتی لکم کې د علام د پار دنا فی ستاو زنه پر پار الله وی نبی آیت دلیل پدې چې دنیا کې څومره شی پیدا شوی لري خاص کر په اسمه کې په ټولو کې د انسان ګټه اسمه کې بیٹر حالات دی او فراش آیات باندې سوال یو دی چې غرونه مشته جواب دار چې دا غړ د اسمه کې تعبیر کوي کې دام سم کرا والسماء اسمان پیدا کړی دی منان چت کلوې سقف محفوظ کلوې بغیر عامات دیم نه اوصاف دي دریم وانزلوا بيرا ورولي من السماء دبرنا ما انوبا من السماء ماره پراړو پټول اطراف باران دي ما نکره دې په دمه د مرزيو نه را پریوشي ناشنا ترتیب اول انسان پیدا شو به کور فرش به چت وبو انتظام فاخرج بالله رشری به پر یومانی من الثمرات دمون رزقا لكم ساوز بار خوراک ثمرات درې معناګانو باندې قران کې راځي کله راځي معنا د اولاد کله میوه کله مدني رزقا مفعول له دي اعطاء علم برخه باران نبوت دا معنا کوم باندې راځي دا کې خوراک معنا ده و صلی الله تعالی وره
ولا تجعلوا لله اندادا مگر زوید الله سره شریکان وانتم تعلمون تاسو علم مليان الله وي دیم وانتم تعلمون تاسو پویږئ چې الله نشته. لا تجعلوا من لا تعتقدوا انداز جمع دنیت. امام نصفی مدارک کی لري دي المخالف المساوي المخالف مساوي چې مخالف شي. آیات باندې به سوال لې چې دوی خدای خپل الہ الله سره شریک نه ګرځول جوړ مساوي کته غنل منګه دور وې دی بیا غلوي. جواب دار چې په دې مقام کې مفسرین وایي شرکا. مولا علی قاری صاحب فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک یو قوي عالم دی سواء برابر خبر د مل اسنام او الانام کدا په انسانانو کې او کدا په بوتانو کې ډیر مگر زوی خیر دی او ګرځولې شینا چې ډیر مگر زوی خو یو مگر زوی مبالغه په نفع ده. ایدی به یوسو مثال نو علماء ذکر کړی نبی صلی الله علیه وسلم یو سړي ویلي کله وغواړو ته غصه شو ما الله سره شریک کړي یا باز خلک وی کړه پلانټ ډرایور چالا کنه وی کې دې شي گاډه په ټکاروي کس په نه کې دې شغل راغلی وي دل بچو په الله شو پتا دا ټول پکې راغلی ورسا کې اوسه د قران دشمن له اشاره ده دیلا اے انسانانو قران باندې چې الله کلام کې شک مو پکې نو را میدان نشي د دیونه کتاب راوړل شي عاجز یې کنه مې وې منای وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اللَّهُ کوي چرته بشکی مما راسنا چې موږ نازل کړل عبدنا پر خپل بندا عبدنا مراد نبی صلی الله علیه وسلم چت مندو د الله فتراوړی دی مقام کې د امر لپاره تعجیز سورت کې معنا ټوکړې نو سورت له سورت څخه چې قرآن ټوکړې دی کې معنا د احاطه سور بلد آیات دلیل په دې باندې چې قرآن سورت هم ډېرو مضامینو باندې احاطه کړې. دویم دې کې معنا د شرافت قرآن پر سورتونو کې ډېر لوی عزت او اکرام دی دا چې کله انسان مړ شي به در معلومات کیږي. مم مثلی په مثل لري نبی یا په مثل لري قرآن کله یو سورت راوړی کله ویل اس راوړی کله جمله هم نشه راوړی یو ټول دنیا له چیلنج کړي لس معنا لس قومونه دي ازیا پر لس سورتونه چې په بساط بلاغت باندې مشتملي تاریخ باندې مشتملي جغرافیه طب ارث بګيري اعجاز ذکر غشنو کې نسل دویم قول دا می مسیحی کی زمیر راجی ده نبی لا دوشی مانا ہوکا که پشکی وی اللہ وی مما دا سنا چه منازل کڑے پر اقبل بندا راوڑی اسرت ممی صلی اللہ نبی مانے خوش تعلیمی نہیں کڑے. ابن کثیر بیری کلی دا نبی مبارک دا نه تعلیم کمال لیز مبارک تعلیم آیا آخر وقت کې به ذکر کړی وای نه وکړي. مستند ابن ابي شيبه کې راځي دې روایت حاصل لا نه ده کړی ځکه دا نبی معجزه وا خو نبی له زمير راځي کول لا غیر مناسب یو خو قرآن د دې صورت د آیات نوم نه صدق القرآن دویم د سورې یونس سره دې ټکر راځي. دریم قانون دار چې په مناظره کې سړی شخص نه پیژنې زو پیش کوي زو پلانې مولوی صاحب راواله مته پلانې راواله نه داوام دار چې څوک راولي راواله اوس چیلنج ورکې میدانی
ودعو رو بل دا خپل علماء من دون الله سوا د الله نه غیر له ورې کتو شهدا کوم دې معنا ګان دلته کې معنا علما ان کنتم صادقین کای تاسو رښتونی نه یو صدق په مقابل د کذب کې ورسات اوس تخویف ورکړي کوم انسانان چې قرآن مقابله ونه کوي ایمان دې پیراوړي کړهنه ور دي فإن لم تفعلوا الله كذا كارمونه کې نو شرط به مونږ کوي ان فلم داخل لم فعل مضارع معنا دار فإن تركتم الفعل دا کار مو پرې خو دو ولن تفعلوا دې ویل شي ادخال الهي الله کول هم نشي قرآن مقابله خو آسان کار نه دی فت خدا جواب جزاء خو دې مخه شر سره مناسبت لري دې سره مناسبت دی اصل کې آیات د شری فإن لم تفعلوا الله يك مقابله منکړه شرط به مونږ کوي نو فاقبل التوحید توحید اوملای وست پیدا وای زاو ساتي دور نه التي اغور خشاک ده الناس انسانان دی او کانی تیږي وعد للكافرين تاکل شوی کافرون لرا دلته ویل النار ورس براش نار نکرا چونګي مقام کې کفار مراد نه الله کامل اور ذکر کې الته مومنان دي معمولی ونه یرا اور عظمت به ابن قیم ذکر کړي په حاد الارواح کې اذان لګوري خاص کر احادیث د نبی ناس مراد انسانان دي جنات میں مرضی مخالفین بیا وی څنګه شو ولګي جواب دا چې الله بیا طاقت اچوي دیم شی بنی لیکري دا اندامونه په شان د انسانانو شي وکاړو کې بدن کان سو جرم کړي یو جواب دا چې مراد ریتی ګناه ول حجاره هغه تیګری چې دې بندگی کړي دیم قول دا چې د فرق نشي ما بین د اور د دنیا او د آخرت کې اگر کې دنیا پر اور کې څنګه زغال وغیرہ سوزولې کی دریم فرق علماء ذکر کړي ابن کثیر وایي چې دینه مراد یو خاص قسم کانه دي شیله ویل شي کبریت ضرور علی بدن سره ځکه بدبو یې سوخ زیات کوي دا خاص کانه مراد دي او عدل کې معنا دا تهریدو وا للکافر معنی باز غره سوال لري چې ګوره ګناه کبیره مرتکب بنی شي ځکه الله یې کافر لام نه پاره تخصیص جواب اسه کې تیار شوی لپاره دې کافر دی ٹھیک دا مومن ګناګار بورځي لیکن دې وخت د پاره وزيري قرآن چې دمکی ورګي متصل زیره ورګي به بشارت